دا ورو سوال کړی دی چې د مازدیګر د منځه نه مخکې چې را څلور رکاته دي دا په یو سلام دي که په دوو سلامونو دي الجواب اول خو دا څلور رکاته کول د دې باره کې لوی اجر راغلی امام ابو داود حدیث راوړی دی د عبدالله بن عمر نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 الله دې په هغه سړي باندې رحم وکړي چې د مازدیګر د منځه نه مخکې څلور رکاته کوي خو دا ګوره دې سنت نه دي څنګه چې د نورو منځونو سره دي یعنې هغه داسې دي چې هغه ډېر مؤکد دي هغې باره کې تاکید ډېر دی لکه ماښام نه بعد 2 ماسپښین نه مخکې څلور یا 2 ماسپښین نه بعد 2 ماسخوتن نه بعد 2 دا هغه شان نه دي خو فضیلت یې شته یو انسان دا لوی اجر ګټل غواړي او د پیغمبر په دعا کې شاملېدل غواړي نو پکار دی چې دې منځه اهتمام کوي سوال دی ورور دا دی چې صحیح د څلور رکات دي خو په یو سلام که په دوو ګورې یو حدیث راغلی دی دې باره کې امام ترمذي راوړی دی علي بن ابي طالب رضی الله عنه په هغې کې دا دي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یصلي قبل العصر 4 رکعات پیغمبر به د مازدیګر د منځه نه مخکې څلور رکاته لمونځ کو یفصل بینهن بالتسلیم على الملائکة المقربین ومن تبعهم من المسلمین والمؤمنین څلور رکاته لمونځ به کو او د څلورو په دې منځ کې به فصل راوستو په دې سره چې سلام به کو په ملایکو باندې او په مؤمنانو مسلمانانو باندې دی حدیث کې د علماو اختلاف دی چې د سلام څه مطلب دی نو بعضو دا ویلي دي وایي د دې مطلب دا دی چې لنډه قاعده به یې کوله څه به یې کوله لنډه قاعده وایي لنډه قاعده کې سلام شته السلام علیک ایها النبی او بیا السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین وایي دا سلام دی که نو مراد د دې حدیث دا شو مطلب دا شو چې پیغمبر به د څلور رکعت په یو سلام کول خو منځ کې به یې لنډه قاعده کوله او بعض علماو دا ویلي تسلیم نه مراد سلام ګرځول دي 2 رکعته به کې هلته بل حدیث دی چې صلاة اللیل والنهار مثنى مثنى د شپې او د ورځې لمونځ 2 رکعته دی الا هغه چې ثابت د پیغمبر نه چې دونه زیاتې په یو ځای کولی شي هغه جدا مسله خو عام لمونځ د 2 دی نو ځکه بعض علما به دې له ترجیح ورکوي چې دا 2 کول پکار دي